بسم الله الرحمن الرحیم. نو دې کې موږ اول چې دی ټایټل بار موږ سره د اوله پټه چې د موږ سره دا ټایټل بار د هر پروګرام چې کې ټایټل بار دی فی لاسته پکې دا درې بټن وینډو بټنز او منځ کې د پروګرام او د فایل نوم دا د ټایټل بار وي. په دې کې موږ سره ټیبز دي لکه هوم ټیب، انسرټ، فایل ټیب، پیج لیاوټ، فارمولاز، ډیټا، ریویو، ویو، ډیولپر لکه څنګه تاسو ورډ کې چې ویلې پیج لیاوټ، ډیزاین او ریفرنس، میلینګز دې کې دغه څه دي. دې کې موږ سره اول ټیب هوم ټیب دی. هوم ټیب کې دلته کمانډونه د کلیپ بورډ دي. نو چې تا دلته څه ډیټا کاپي یا تاسو ډیټا ډولونه پېژنئ نو دلته به موږ به کاپي کټ او د پیسټ سپیشل به یو. موږ دلته ډیټا نه دی لیکلې نو دا چې کلم ټول ویل دا پکې هره کې راځو د فند ګروپ ته. فند ګروپ لکه ورډ کې ټول تاسو ویلې دي. تاسو کولای شئ چې وکړئ فند ته سټایل ورکړئ. مثال دلته زه یو آی ډي کې لیکم دی ځکه چې ویلم دی رامنټ ویل شوی ها بیا چې نه شروع کوو کنډیشنل فارمیټینګ نه شروع کوو نمبر نه دا نو بل کلاس ته ویل تاسو څنګه پاتې دي. ها راځو نمبر فارمیټینګ ته. مونږ چې په دې سیل کې هر څه لیکو دا ټول سٹور کیږي. کاغه ټیکس دی، کمتن دی، کرنسی دا دا ډیټا چې مونږ داخلو دا مختلف حساب کې دی. لکه ما دلته ولیکه د یو کس نوم دی مثال علي دا په ټیکس حساب کې دی متن دی متن به موږ ځینې داسې فنکشن یې کارو چې کې موږ ته دا متن سیل باندې کار کوي. لکه مثال تا پاس نوم لیکلی نیم نوم او بیا دې بله خانه کې لیکلی دی مثال سر نیم تخلص یار شی چې دی لیکلی دی مثال علي شینواری دی. اوس تا ته یو کس وایي چې په دې ځای کې ما ته پوره نوم ولیکه فل نیم ولیکه فل نیم پوره نوم دلته ولیکئ علي شینواری. نو موږ چې کوو موږ سره به کمانډ شته دی کنکټنیټ کمانډ چې دوه سل یو ځای کوي دا سل په انتخاب کې دا سل په انتخاب دا ټیکس یو ځای کوي. په تا چې دی کې ټیکس لیکلي نو والا مثال نمبر دی پرسنټیج دی نو دا ټول شکلونه موږ چې کوو دی کې اخلو. نو ته کولی شي هر څه لیکه چې ډیټا لیکي هغې ته دماغ فارمیټ دماغ شکل ورکړي. لکه زه حساب لیکم مثال $80 او دا 80 نمبر هم دی ډالر هم دی پیسو اکاونټینګ حساب مخلي زم چې د کرنسی حساب واخلي د پیسو حساب نو زه راځم په دې ډالر سره باندې کلیک کوم دا ما سره $80 شي. نو ګور ماته کرنسی حساب ته دا سیل سټایل می چې دی دا نمبر فارمیټ چې د کرنسی حساب ته وړه دا $80.80 دی دا صفنو ته ختمه دي زنه بلری کیږي $80. نو سل لازم د ډریکوم ټولو ته $80 راوړم نو ټول $80 دی کې بیرته ډالر ختمه سره 80 دی پکار دی بس دې باندې کلیک کا یا شو کا نمبر فارمیټ ته دلته راشه او نمبر واخلا او صفونه دې ختم کا بیرته د کرنسی ختمه کا ساده نمبر ته دیواله. موږ سره د ډېر نمبر دی چې دلته موږ دا نمبر یو اول نمبر موږ سره جنرال دی. جنرال کوم خاص فارمیټ نشته چې شډول کوم ما حساب کې خلی ای بی سی ولیکا ای بی سی یو 2 3 ولیکا یو 2 3 شپته ولیکا شپته موبایل نمبر ولیکا دا حساب د 0 په آی کې ناخلی. نو دا ټول عام فارمیټ دی. خاص سټایل یا فارمیټ پکې نشته. دوی موږ سره د نمبر فارمیټ دی. نمبر فارمیټ کې سل کې چې سل کې لعاده نمبر پتو گئی مثال ځلی کما شپږ 50 نو زه راځم دا نمبر فارمیټ تاړو 55.00 دا نمبر شو. کله چې موږ فارمولو کې وضع کوو دا په نمبر فارمیټ کې اخلي اسه فارمولې چې کارې نو دې باندې شي کې اپلای کیږي. دا خو مې لو کنه دا لاندې چي دي ها نو اول دې چې موږ سره شي ده دا لاندې اوشنی واغې ته به پاسو ما سره ول ډالر ساين ده دا په اکاونټینګ کې کولای شي پیسو سره دا ډالر ساين باندې کلیک کا داستا $50 چې هغه د $50 حساب واسه ور سره د کرنسی سمبول راغی ام قیمت راغی ام 0.00 خبره پکې راغی دا ما سره کرنسی سینو ته دا بدلې دی باندې کلیک کړئ شي یورو واخلا دا کېره شي یورو خو دا پوندو دشه چینی ین واخلا ین ورته وي یا مثال درشه دا فرنچ والا سویلند والا شو 50 آره لازم چې افغاني څنګه شي نو به چیرته راشي په دې باندې کلیک د مور اکاونټینګ فارمیټ سره شه او دلته دې کې سمبول شي د ا او کې ا دا ای ډی پی ای ای ډی اف ا اف ان دا اف ان راغی بس اوکے کا اوس بشپا کو افغاني شي
که غالب فی سمبول په کار د غالب فی نو بیا به شو کې بیا به چیرته سٹارټ مینو ته دلته به کنټرول پینل پیدا کی کنټرول پینل له پیدا کوئی به راشي کلاک ان ریجن ته بیا به د ریجن باندې کلیک کی ریجن باندې کلیک کو بیا به د एडिशनल सेटिंग दे बांधे क्लिक के बे पे करेंसी बांधे क्लिक की करेंसी की वे करेंसी सिंबल ला दे डॉलर निशान तो दा शता दीजी की अफगाने वा सुदा अलिफ फेलान बराजी गर्ज बद अलिफ फे दा वाखला ओके का او دا موکه کا اوس ته اکسل ترې شي نو دا په غالب فی دی باندې کلیک کا او غالب فی سمبول به کې شو دا په اضافه شو دا مخکینو اوس کلیک کا او شپه باندې سبانه په دې سره شي کې اخلي کته د شپه کوندو سره نږدې شي نو دا مونږ ویلو دا انکریز انډنټ کا ابیر ته یاد شي کا کم کا شپه کوندو سبانه کته دا پښتو کې مولي کې مثال زه پښتو کې لیکم شپه کوندو سبانه شپه کوندو سبانه خو ما شپه کوندو نمبر دی نو په دې سل باندې درې کوم نه دا فارمیټ ام انګلیش کې کیږي نو دا شپه کوندو چې دې تم دا باندې فارمیټ ورکوم شپه کوندو سبانه سټرونه به ختم کړ نو دا د سمبول شو د کرنسی طریقو چاره کرنسی اخلي تکول شغه واخلي د سیم کیږي چې ته نمبر سلیکټ کې نمبر او د ته شو کې کرنسی ورکې شپتا باندې یا تاسو نم دې کې لیکلي مثال فیس دی هغه سره دلته سم فیس لیکي فیس کې اوسه کباړ نه لګانا پیسې اخلي افغاني اخلي دا ټول سل انتخاب کا او دې باندې د کرنسی سمبول وا اوس دا ټول کرنسی سمبول د داسې لړول ډیټا هو پکې نه واکو چې تاسو لیکي د تیار فارمیټ ادا څه دی دلته ځلی کوم مثال 100 روپے ډایرکټ افغاني خپل اخلي 100 افغاني به ځلی کوم 100 افغاني د قسم ورکی دا بخلی 100 افغاني به دا ټول انتخاب کا دا ټول ادینه د ډیسیمل اشر ختم کا 100 افغاني او دا د کرنسی سمبول دا به څه کوم بیرته کلیئر کوم بل مو سره د پرسنټیج څه کار کوي فیصد دی فیصدی رو باسي په دې د څه کېږي ته مثال 15 وخت دا 15% کم په دې 15 وخت کلیک فیصد دی ولودای سلو کې ضربې کلیک فیصد 3500 شو تعالی فیصدی نه درکې هغه د څه کېږي مثال مونږ امتحان واغوستو ټول نمرې دي 950 900 نمرې دي او دا د ټولو دا غوړه کرنسی سه نه غسل تا کرنسی دي ځکه ما دا ټول انتخابونه بیرته چې کوم جنرال اخلم دا 900 نمرې دا د ټولو دي د یو شاګرد دغه مثال دا بل هغه سي نو دومره خو نه کیږي دا بس دا بیرته چې کوم پرسنټیج دا بیرته د جنرال ته واړم 15.5% نه چويشته دا بیرته دومره کم همدا نمرې دا ټولو ته زره سوم زم چې فیصدی رو باسم چې کومه کته دا دلته بزو فرمول توي چې مساوي کې د خپل شوی نمرې دا چې ضرب سل دا سلو سره چې ضرب کې او په دې ټوله تقسیم کې سوري تقسیم د دې ټولو د دې نو تاسو به شي کې نه 15% خدا باندې څه کتر کې دلته مونږه کارټینګ والے دا بیرته ز جنرال کلم نه 15% د اشاره ختم کا نه 15 و چې بيخي کته 15 به هغه شپته بشي ځکه راوند شو کنه نو امداد شي کا دا ټولو ته ډریک کا د ټولو فیصدي به د شي کې راوځي ته استاد دې کې خو فیصد علامه نشته ده د بعد څنګه زیات مونږه غس نمبرین زیات لیکلي کنه دا څنګه چل دی ته یو سل دویش نمبر ورکما یو لس نمبر ورک یو فیصدي شو نو دا شته چې ماته فیصدي وخی کته اوس د شپته دی باندې دا فیصدي کلیک دا دومره کې دی ضرب ورکې سلو کې نو ته بچ شي کې دا ټول پاک کا بیرته نو دا غزي تر اعظم ما سره بل فایل ته خلاص هم ده اوس وګورئ چې شی به کې اماغه نمرې چې دي لکه ټوټل 900 نمرې دي د 180 غستې دي کته اما سو کې چې دا اغسل شوی نمرې راواله سلو کې زر کې په دې تقسیم کې تعالی د څه جواب درکې شپږ اتیا اشاره شپږ دا مات شي کړی دی پرسنټیج نه مړولې دی پرسنټیج هم په دې اړولې دی د کې مات شي لیکل د زما ورته ویلي دي چې دا 20 وارلس دی دا سل دا راواخله په دې تقسیم کا او فیصد خاص نم شي کې ضربې دا ز ټول شي کوم بیرته ورانو
دې سل کې اصلا پرسنټیج تاواله پرسنټیج دی فیصد یعنی سلو کې تیار ضرب دی ته به شو کې مساوي کیږي دا نمرې راواخله اخیستل شوی دا تقسیم کا په دې باندې سلو کې نه ضرب و ځکه د تیار ما فیصد هغه فیصد خپل اصل معنا ورکړه په دې چې کلیک بشپګه د اشاره شپږ فیصدي ورکړي دا په ټولو ته ډرې کې ټولو ته به ورسیږي او دا هغه به ختم کې اشار نو ګوره په دې ترتیب شو فیصد راغی او کته تش سل کې فیصدي هغه تش سل کې پرسنټیج دی واغسو پرسنټیج دلته مشته دی دا دی اول ته مشته دی نو که زه اوس دلته 15 لیکم بس ډایرکټ 15% اخلي شپږ لیکم 6% اخلي او دا صفرونه شي کو د موږ دې نه ختمو ها اوس یو کس څلور زره معاش دی 10% دې کټ کو نو د دې معاش 100 راځي د څلور زره کې 10% څومره ده 400 ده نو دا شي کې دا هم د سو کې دا دوه راوخله د کې ضرب شي کې ما تقسیمي دوه سل موږ سره دا د څلور زره راوخله په دې 10% تقسیم کا طالب هغه درکې لکه یو کس درته و چې مثال په 9500 روپو کې د کې 10% څومره ده ورته دیم پرسنټیج هغه دا زه بیرته چک کوم جن راټاړو چې 9500 کې 10% څومره راځي زه چې ورته لیکم 10% څومره راځي دلته به 10% مو لیکم زه چې کوم ضرورت مساوي کیږي دا راواخله دا او دا بچ کې تقسیم کې په دې باندې دا به تاسو چې درکې سوري تقسیم نظر دغه دلته پاس مو ځای کړی دی ضرب کړی دی موږ شي کو دا راخلو او ضربویا ضرب علامه چې د پاتو بٹن کې د شیف اته چې ضرب راځي د کې او چې کې 900 روپۍ کېږي 900 کې 10% 900 کېږي لکه تاسو سلو 500 کاډه چې 15 راځي هغه 10% ټیک هغه د ټیکس دی نو چې کوم دلته چې 500 لیکم نو ماته شي 15 روپۍ بشي چې 500 روپۍ کې 10% نو 500 روپۍ زلو چې کې 15 نه کټي مثال چې 100 روپۍ کوم سو معنا کټي سلو کې 100 راځي لس که 1500 روپۍ کوم سو ماته راځي 50 نو په دې ترتیب شي کې په دا هر رقم چې پیسه تاسو پکارو په دغه ترتیب اخلي بل ما سره د 1000 سپریټر اوس دا سالور زره 15000 تاسو زم دا د کار کوي د کې زوړ افیس کوته 1000 سپریټر وای او دلته ورته شي کاما سټایل وای کاما سند زریس کې شي کې علامه راوړي په دې باندې سیل مې انتخاب کړی دي او په دې مې کلیک ور زرګیزو کې شي کې علامه راوسه دا نور صفونه به ختم کم ور سالور زره د زرو ترمنځ شي کې سپریټر بیلیا 15000 تاسو 15000 شپږ سالور زره 500 او که دا سیلونه زه انتخاب کوم دلته دا 1000 سپریټر اوکې کوم تاسو دلته ولیکم چې 10000 او 690 دغه سي نو زه څنګه انټر کوم د زرو خانه به بیل شي وګوره 10000 او 690 په دې ترتیب شي کې تاته زرګون ویلې کته شي کې نمبر لیکي او غواړي د زریز خانه ته بیل شي نو دا کاما سټایل یا 1000 سپریټر واخلا به دې نمبر کې موږ سره بل دي دا اندغه موږ سره دسمل اشار ته وي دا اشار خانه زیته او کمه نو دا انکریز دسمل اشار زیتی ګم دا 1690 دي دا مون کم کړو اوس دلته راځم لز اشاریه 0.0 نو دا اشاریه چې ختمه دي سره وچې کیږي ډیکریز کمیږي 2 اشاریه شو 2 رګه 2 ده بیک لیک یو شو بیک لیک به فکس شو هغه اشاریه رقم شو ختم شو ته دې نه کول شي چې اشار ختم کړي لکه مثال دلته ما ولیکه 580 دا ور اشاره 0.0 نمبر فارمیټ کړي دینه دا چې کا اشار رقم ته ختم خو شه دومره دي زی پوره دا د کرنسی سمبولو د کې کلیک افغاني اړیو وخلې همداسې پرسنټیج او سلور 15 رقم طریقې مونږ چې د دومره پیسو کې دومره څومره راځي قابل ته ورته بل مثال لیدا به ما ته سو ګوي مثال سلور زره شه ده مارچ ته یو کس یو دفتر و چې مونږ 10% بونس ورکاو نو چې 10% بونس ورکې سلور زره کې 10% سلور سو کېږي پورا بونس سلور زره سلور سو شو دي کې موږ سی حساب کړی دی کې جمع دا د سکیږي مثال یو کس سلور زره معاش دی سیدا سلور زره معاش دی یو دفتر وای چې موږ 10% شي کو بونس ورکاو نو زه دې ټول معاش څومره کېږي
نو زه ورته یم چې مساوي کېږي دغه 4000 راواخله دا ضرب کا په دې کې دا به تا ته څه درکړي چې 4000 کې لس پیسه څومره کېږي دا چې زه انټر کړم 400 مال راکړي یعنې 4000 کې لس پیسه 400 شو یعنې 400 زیاتې زه بیا دلته راځم 400 خو دا شوې او دې سره جمع کا بیرته دا 4000 انټر کوو تا ته 400 ترکیب دا ماشونه شي دا زه 15000 کم دا ماش 4.5 زره دا مې 4.5 کړ او دا دواړه مې انتخاب کړ 1500 ماش زیاتېږي 5000 شپږ زره او فیصدي ټولو ته لس ده او اوس دا ټولو ته زه ډرې کوم نو ګورئ د دې 8.5 روپۍ معاش او 40% بونس را دي 9350 شوي د دې 15000 معاش او 40% چې راځي 15000 شنو په دې ترتیب شي کېږي دا سم فارموله کې موږ شي کو استعمالو ولنا کوم دې سوکا کنه دې کې چې وکا دا ادریش داته ختم کا څه شو دې صرف فیصدي راوځي دا په ټول باندې سره ډرې کومه 4000 کې لس فیصد 400 کېږي نو دلته ولي کې چې بونس پیسې څومره شوي دلته ولي کې بونس پیسې شوي دا لاندې 4000 کې لس فیصد بونس 400 ده 6000 کې لس فیصد بونس 600 ده او دلته مجموعي چې ټوټل لوباسي ټوټل سیلری لوباسي نو به شو کا دا بونس دلته ولي کې چې مساوي کېږي دا بونس پیسې دې سره جمع کا معاش دا نو دا انټر کا 400 درکې 4000 معاشو لس فیصد بونس 400 کی ټوټل 400 په دې ترتیب هر رقم چې استعمالې بیا راځم بل فارمیټ د موږ سره د نمبر دا موږ ویلې چا دا ته اشار ورکې نمبر موږ د پر سمالو شي حساب دقیق راولي مثال 610 کدا زولې کم چې 610 اشاریه دا څو غټ عدد مې لیکلي کدا ته په ډیرو کې ضرب کې دا اشاره ووم ډیر فرق دی نو دا حساب ډیر دقیق راولي کوم حساب کاری موږ دا نمبر فارمیټ اخلو کرنسی پیسې چې کې عدد ویلو درته چې کې کرنسی تاړي اوس همدا 3600 دا ماشونه دي دلته راځم کرنسی باندې کلیک کوم کرنسی باندې کلیک کا دا حساب ماته افغانو ته واړولو او دا غته چې مې ختم وکړ بل ما سره اکاونټینګ دی اکاونټینګ حساب چې کې دام دې سیستم ته وړي کرنسی مم ور سره او زریس چې بیلې اغه لامه هم پکې او اشاریه لامه هم پکې دا ټول تاسو په اکاونټینګ سمبول کې خیر ام کرنسی ام د 1000 روپے چې بیلې دا او ام اشاریه سو دا هم پکې دا اشاریه ته ختمه داګه نه بیرته شي کې ختميږي نو زه دا ټول نه ختمو ټول مې انتخاب کړ دې دونه مې شي کا دا اشار مې ختم کړ یو نه ختم د دینه به ختم کړ دا اشار مې ټول نه ختم کړ که زه وسوي ما اول اکاونټینګ کې منفي عدد چې هغه په قوسونو کې خودل کېږي په اکاونټینګ حساب کې مثال لکه 3.5 قرضدار دی زه دې تلیکه ما منفي اتاتیا نو دا ګوره دا منفي عدد شیخه په قوسونو کې خې دا زه بیرته ساده شکل ته واړم بیرته ما د شیخه منفي اتاتیا راکې بل موږ سره فارمیټ د شارټ ډیټ دی اوس دا د تاریخ د حساب کې واړو په ایکسل کې د تاریخ لپاره شارټکټ کې چې دا کنټرول بٹن او سیمی کالن دا کې کته دا کم تاریخ چې په سیستم کې دا غلطه دا به تعالی شي کې الته بدر کوي او وخت لپاره کنټرول شیفټ سیمی کالن کم تاریخ چې کرنٹ ډیټ او ټایمي اته په کنټرول شیفټ باندې تعالی درکې اوس دا تاریخ دی 2015 اوس دا چې ورځ دا سوم ورځ دا نو ته کولای شې چې شو کې د فارمیټ ترې شي لانګ ډیټ باندې وکې لانګ ډیټ کې شیخه دا ته ورځم چې خالی ورځ اپریل میاشت 19 تاریخ 2015 او که دا زبیر درې شمه د شارټ ډیټ ته حواله وګوره سلور 2015 لنډه کته ولي کې یو پر دوا یعنی اول یو پر دوا معنا دویم تاریخ او جنوري میاشت اوله میاشت نهم تاریخ نو دا به شي 9 جنوري بشي دا دواړه ز انتفاق هم د بخیلند زر اعظم چیرته شارټ ډیټ اخلم دا ور ما ته پلان شکل لاګه او که زبیر درې شمه لانګ ډیټ واخلم دوغوت په شکل د یو په شکل ماته شکل راځي ورځم خې ارسخه بیا دا ټایم د مثال زم 2 بجې دا 2 ملي کلی دا 2 ملي که زه په 2 باندې کلیک کوم
راځم چېرته دا ټایم ته اخلم نو دا ماته دا سیستم کې راکړي زه چې کوم دا بیرته چې کوم دا دوه لیکم او 0 لیکم نو دا ماته ټایم فارمیټ کې شو اوس چې ترې شي ټایم واخلي تا ته چې کې سکند هم درکې خدا نه راځي سکند هر سکند بدلېږي او ایم حساب درکې ځکه تلته دوه غسي بیا دا موږ سیټینګ ته ځو دا ایم او کمپیوټر دې شي کې ختمه یا موږ ټایم هغه وخت اپشن وخت فارمولې کې فارمولو ټیپ ته چرالو مثلا د ډیټ اینډ ټایم فنکشن دی دا چې ته تاریخ نو ورځ راو باسي سات راو باسي منټ راو باسي ټول ورځ دا ټول به دا کې موږ بل موږ سره فارمیټ کې دی ټایم پسې دی پرسنټیج دا مونږ ته ویلې فریکشن کسر دی کسر دا معنا زدي ځکه لیکما 1/2 خدای 1/2 ایکسل ته یعنی اوله میش دویم تاریخ دسه دویم جنوري دسه ورکه د زول کم سلور پر 9 یعنی 9 اپریل هغه نه لیکل کیږي کسر نه لیکل کیږي دا دوړ انتخاب کم او بیرته کسر تر شو دا فریکشن باندې وکي کم دا ماده د سیاده تر کې دا وخت نه غسه نو که زه اوس دا دواړه شی دي فریکشن دي کسر دی نو که زه اوس دلته ولیکم چې 1/2 دا به ما سره واخلي 1/2 که زه دلته ولیکم 3/4 دا به ما سره واخلي 3/4 نو که ته کسر اخلي دلته به راځي فریکشن باخلي ول ما سره ساينټیفیک دی یو عدد کې ډیر لوی نو ساينټیفیک عدد کې شي کېږي دا ټول بیس ای کېږي لستاوانو دي شنو توړي هغه سره اعظم دلته د ساينټیفیک باندې کلیک کوم نو غوړې د شپږ اشاره وو توان له سوغاټه طریقه دا بیرته چې دینه د عدد رو باسي او شی کې تا تسل کې کم زینی سي او هغه لوی عدد نه خلاصي ته بیرته دا ساده تړې نو ساينټیفیک رشه بیرته جنرال باندې کلیک کا دا د شی کې اډر کې اوسم د څه دا سه ورته پراخه کا وګوره اوس شو تاسو سره بیرته ما عدد لاس ترای بل ما سره ټیکس دی ټیکس مونږ په درې هدف ته کارو اکسل مونږ چې دا حساب پروګرام دی زه پکې اوس نمبر لیکم 0 550 اتیا 55 نو په 0 اس معنا دی کې نه لري و پاتې دي 0 دی کې اس معنا نه لري زه چې انټر کم 0 ختميږي زمونه دا 0 د ما سره پاتې شي نو په نمبر کې فاول عدد 0 معنا نه لري نو ته به شو کې کم ځای کې موبایل نمبر لیکي موبایل نمبر مثال دې سل کې زه موبایل نمبرونه لیکم دا ټول انتخاب کې اورې بشه ټیکسټ په واخلې اوس دې کې چې نمبر لیکي مثال 0 اتاویا او نور نمبر لیکم انټر نو ګورا 0 پکې شته 0 نهاویا او نور شری نمبر پکې شته دی یو دا شو بلکې ته توانو ضریب لیکي هغه دې کې مثال ذلیکما تاسو سلام مرش کو سنټر ذلیکما سلور په توان دې 2 نو سلور په توان دې 2 چې دې کې فورورډ کې مونږ توان ویلو پم دې هوم ټیپ کې ام دې فند ګروپ کې مونږ سره شي دا توان او سبسکرایب او سپرسکرایب شته ما سره او په ایکسل کې شي د دې ځکه نشته دی ته په ایکسل کې څنګه کارې نو همدا سل دلته برش دا ګروپ بٹن باندې کلیک کې او دې ځکه دا دی سپرسکرایب او سبسکرایب توان او ضریب نو توان مو کې اوکې اوس لیکم 2 نو ور سلو په توان 2 دا ما سره راغله اوس څه څنګه انټر کم نو دا ما د شکی راځي ځکه مونږ ټیکس والے دی او دغه سلونه وګوره دا سلونه زه چې کومه مرج کومه خدا جنرال فارمیټ دی کدی کې ته شو لیکي او سلور په توان د 2 لیکي دلته بیرته راځم دی بټن ته او دلته چې کومه توان اخلم سلور په توان 2 ملو څنګه انټر کم 2 سال وخت راځي ځکه دا نمبر حساب کې دی جنرال حساب کې دی موږ چې کاو د 0 د خاطر او یا د توان او د ضریب د خاطر موږ چې کاو نمبر چې کاو ټیکسټ کې اخلو بل ما سره مور نمبر فارمیټس دي نو دا ټول مونږ ویلي دي جنرال نمبر کرنسی منفي پکې څنګه رنگ کې تبدیلات راولي چې کې راولي هغه اشاریه پوینټونه ختمه دي نه 0 کا نو دا ټول چې مثلا مثبت عدد د افغاني وو زم چې زه افغاني انسرټ کوم دا کم سل کې چې ولاړې مثال دې سل کې زه ولاړم عدد د اعظم چیرته جنرال کې اعظم چیرته مور نمبر فارمیټس تا او به زه چې کومه کرنسی اخلم کرنسی کې چې دی دا خانه کې زم چې د افغاني چې دی د کې چې کا د کې شین رنگ فل کا اوکې نو ورا دا اوس ته افغاني بم په کې لیکي مثال شپږ شپه ته افغاني بم ور سره راځي
واویا افغاني به هم راځي او شین رنګ کې به فیل تاسو کې داسې فارمیټ ورکړی زه موبایل ته فارمیټ ورکوم زه یم چې 0 او بیت شي علامه دا کوډ او نمبر جدا کی او نور داسې نمبر دا به څنګه کېږي دام چې کېږي همداسې نه کېږي دلته زه خلکو د شي کوم موبایل نمبر یې لیکم نو زه چېرته راځم جنرل ته راځم او مور نمبر فارمیټ ته راځم بیک کسټم ته راځم د خپلې خوښې دا 0 دی دا اوکې کا د ذکر شي کا ټایپ دلته لیکه زه ما 0 یعنی یو عدد بل 0 بل عدد بل 0 بل عدد 3 عدد شو 0 اتاویا به دا نه خواچوا او به 1 2 3 4 5 6 7 دسه ماته دا سیستم راکا اوکې کا وزا سیستم دلته دس شو زه خپل اتومات لیکم چې 0 اتاویا او لګ نور نمبر څنګه انټر کوم دا 0 اتاویا 0 0 و ملي کله دا چې شي دا راته بیل کړ دلته لیکم 0 اتاویا او لګ نور نمبر لیکم دا شي کې داته بیل خپل ته تا د دونه پورا غسې دلته مونږ کم لیکلي دي نو تاسو به شو کې ترتیب وکړي نورم دي چې به فارمولو کې مونږ یو چې کومه سي فارمیټ والے کومه سي رنگ واخلي دا ټول به مونږ یو بس د قانون رتیبه ما بس د